په خوست کې د پاکستانی الوتکو د هوایي برید ټول حقیقت ښکاره شو. برید چاو څنګه کړی؟ ملي دفاع وزارت په خوست کې د پاکستان د هوایي برید په اړه خپرې شوې اوازې بې اساسه وبللې. د یاد وزارت ویان عنایت الله خوارزمي ملت ته د دولت د حساب ورکونې په پروګرام کې وویل چې د خوست ښار پر یو هوټل د پاکستان له لورې د هوایي برید په اړه خپاره شوي خبرونه بې اساسه دي. د هغه په خبره په دې اړه یې پوره څېړنې کړي او دوی د خپل امنیت په اړه بې تفاوته نه دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه لاس په لاس شوي چې ګواکې پاکستاني ځواکونو په خوست کې هوایي برید کړی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پاکستان چارواکو څو ځله ویلي چې په پاکستان کې اوسنیو نامنیو کې افغانان لاس لري او که اسلامي امارت په دې اړه اقدام ونه کړي نو دوی اړ دي چې افغانستان کې پر وړاندې اقدام وکړي. د ونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم اسلامي امارت ویلي پاکستان د خپلو ناکامیو پلا پر افغان لوري نه ور اچوي.